خجی د لنډی کوتل دا ښایسته غریزه سیمه د بهار دا ښایسته یخې یخې هواګانې او د ملګرو په وینا باندې یو څو شعرونه د ماحول مناسبت سره شعر دی وي د ژوند د لیونو هم صافکار وي د ژوند د لیونو هم صافکار وي زموږ هم د هر چا په کار کې کار وي او مونږ چې پیغلې ته وینو نو په ژوند مین شو مونږ بیا قصیدې لیکو پتا شعر بیزار وي او ته د محبت کیسو نه چا هسې یرولي دې کې خو تشې خولې وي ستا شونډې او خمار وي او ستا قیمت د غزل په شعرونو لګو اټک صاحب ستا قیمت د غزل په شعرونو لګوم خو چې کله ماښام وي میخانه وي او د مصر بازار وي او د پښتون سل کلنه ژوند ممکنه نه دی د پښتون سل کلنه ژوند ممکنه نه دی تر څو چې دا تورمخې بدذاته پنجابي څوکیدار وي حاجي د پښتون سل کلنه ژوند ممکنه نه دی تر څو چې دا تورمخې بدذاته پنجابي څوکیدار وي او پیښور او کابل تر هغې خوشحاله کېدی نشي پیښور او کابل تر هغې خوشحاله کېدی نشي تر څو چې مدرسه وي او 1500 چونی بیروزګار وي او شعر دی وي تورخم چمن لاره همیشه بندول پکار دی تورخم چمن لاره همیشه بندول پکار دی پرېږده چې تبا د پنجابي تاجر غټور کاروبار وي او د پوهنتون ځوان پیغله رقص غواړي مستی غواړي د پښتون ځوان پیغله رقص غواړي مستی غواړي خو مشکله چې دیتا تیار شیخ جماعتي پلار وي او تر څو چې د مولا فوجي انډیوالي وي تر څو چې د مولا فوجي انډیوالي وي تر هغې به کابل پیښور کې انتشار وي او حق حق کنسرټ ته تبلیغي اجتماع وایي حق حق کنسرټ ته تبلیغي اجتماع وایي حلوا پوړی پانچو ته شیخ ډېر په انتظار وي او اخیری شعر دی مقطع چې دا غرونه بیا صمد خلیل اورېدل غواړي صمد خلیل اورېدل غواړي دا غرونه بیا صمد خلیل اورېدل غواړي دا غرونه د مست د صمد خلیل په انقلابي اشعار وي دا غرونه د مست بیا د صمد خلیل په انقلابي اشعار وي په انقلابي اشعار وي ډېره مهرباني